شپږیزې په سیالیو کې راشد خان سره کوم لوبغاړي دي؟ سلام او مینه خوږو او نازنینو ملګرو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. دوستانو تاسو خپله وکتله چې د شپږیزې هغه بولي ولګېده، په هغې کې لوبغاړي واخیستل شول چې په هغې کې راشد خان د بندي امیر لوبډل مشر دی او کوم لوبغاړي ورسره دي ټوله ویډیو را سره وګورئ. ویډیو کې به زه تاسو ته انشاءالله وایم چې کوم لوبغاړي د راشد خان سره دي. لومړی چې دی ورسره جاوید احمدي دی چې ډېر یو په زړه پورې بیټسمین دی. بیا ورسره فرید احمد مالک دی، دا هم ښکلی بیټسمین دی، راشد خان سره دی. دریم نمبر چې دی هغه عمران جنت دی. عمران جنت هم ډېر ښکلی بیټسمین دی او همداسې افسر سازی هم د بند امیر سره دی، یعنې د راشد خان سره به لوبیږي. او بل چې دی ناصر جمال هم د بند امیر سره دی او همداسې حیات الله هم د راشد خان د لوبډلې سره به لوبیږي انشاءالله. همداسې باطن شاه عبدالرحیم زی هم د راشد خان د ډلې سره دی، یعنې د راشد خان سره به په لوبه کې لوبیږي، یعنې د هغې لوبغاړی ورسره دی. او همداسې فطرت الله خواري چې هم د راشد خان سره لوبیږي او بل نوید عبید هم د بند امیر سره لوبیږي چې راشد خان لوبډل مشر دی. او همداسې ضمیر خان هم د بند امیر سره دی او قاسم اوریاخیل هم د راشد خان سره دی چې راشد خان سره به لوبیږي. عظمت الله عمرزی چې دی هغه هم د راشد خان د ټیم سره دی. ظهیر زړګی چې دی هغه هم د راشد خان سره دی او شوکت زمان چې دی دا ښکلی بالر دی، دا هم ورسره دی. او نجات مسعود چې دی دا هم د بند امیر سره دی، یعنې د لوبډل مشر راشد خان سره دی. نو دوستانو دغه کوم لوبغاړي چې دا ټول د راشد خان سره به لوبیږي. نو ګورو چې د راشد خان لوبغاړي څنګه لوبیږي په شپږیزه کې. او دوستانو پر روانه ویډیو کې به هم زه تاسو ته وایم چې د محمد نبي سره کوم لوبغاړي دي، ګلبدین سره به کوم وي، شفیق الله شفق سره او همداسې اصغر افغان او میرمیس اشرف سره به کوم لوبغاړي وي. انشاءالله پر روانه ویډیو کې به هم زه تاسو ته د هغې لوبغاړي ښیم. نو دوستانو که ویډیو مو خوښ وي ویډیو سره لایک او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.